په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جنکو په زده کړو د بندیز 1000 ورځې پوره شوې 21 کلنه افغانه منیزه تالاش د نسا د ځانګړي ډول یعنی بریک دانس په کیټګورۍ کې د پیرس په اولمپیک سیالیو کې د ګډون لپاره تیاری کوي. وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیوه، د نورو لسګونو زرو افغانانو په څیر منیزه هم له افغانستانه ووتله. که زه په افغانستان کې پاتې شوی وی نو تر اوسه به ژوندی نه وي، ځکه چې طالبان دا سپورټ یا لوبه نه خوښوي. زما سره به زما کورنۍ هم په خطر کې وي، خو دلته دا دی زه بغیر له یاري خپله تیاری کوم. منیزه په سر کې یوازې له افغانستانه ووتله، سپین ته ورسېدله او کورنۍ یې په خپل هیواد کې پاتې شوه چې په اړه به یې دا هر وخت اندېښمنه وه، خو وروسته یې کورنۍ هم ورسره په سپین کې یو ځای شوه. چې د افغانستان واک له طالبانو سره دی او هغوی د ښځو لوبې خو څه چې په زده کړو هم بندیزونه لګولي دي، نو منیزه به په کوم حیثیت په اولمپیک سیالیو کې برخه اخلي؟ زما خو دا ارمان و چې د افغانستان په لوبډله کې په اولمپیک سیالو کې ګډون وکړم، خو تاسو ته معلومه ده چې دا امکان نه لري. اوس زه د کډوالو په لوبډله کې شامله یم، په دې هم خوشحاله یم او هڅه کوم چې بریا ترلاسه کړم. د منیزې په وینا دا که په هره لوبډله کې لوبیږي، خو هر وخت د هغو زرګونو افغانانو جنکو په هکله سوچ او فکر کوي چې په افغانستان کې د سختو محدودیتونو سره مخ دي. نوموړی زیاتوي د افغانستان د جنکو لپاره د تشو خبرو پر ځای عملی کار کول غواړي.